د مهربان خدای جل جلاله په سپېڅلي نامه ګرانو شاګردانو د ریاضي صنف ته ښه راغلاست. د نن په درس کې موږ تاسو د مکعب جذر د پیدا کولو طریقه او د مکعب جذر مفهوم به د خیره سره ووایو. راځئ درس ته. ګرانو شاګردانو د یو عدد مکعب جذر پیدا کول. اول به راځو د خیره سره مکعب جذر تعریف کو. څنګه تعریفولی سو؟ وایي د یو عدد له درو مساوي ضربي اجزاو څخه یو ته د عدد دریم جذر وایي. ګوره مربع جذر داسې و. د یو عدد مربع جذر معنا د دوو مساوي ضربي اجزاو څخه یو عدد ته مربع جذر ویل. یا په ساده ژبه که درته ووایم معنا دوه مساوي عددونه چې اصل ضرب مجذور سي په دوی کې یو عدد عبارت دی د جذر د جواب څخه. سیدی مکعب جذر څه دی؟ وای په دې کې بیا درې عددونه چې معنا د درو عددونو اصل ضرب که چیرې مجذور یا تحت جذر لاس رالی د دغه درو عددونو څخه یو عدد د نوموړي جذر څه دی؟ جواب دی. اوس نو تاسو راځئ 22 تر دریم جذر لاندې معنا یې څه دی؟ معنا داسې عدد راته پیدا کړي چې درې پلا په خپل ځان کې ضرب سي. درې پلا په خپل ځان کې ضرب سي او حاصل یې څو راسي؟ 22 راسي. اوس نو راځئ تاسو وګورئ ښه ماته متوجه سي. 22 که چیرې موږ داسې کړو درې ضرب درې ضرب درې درې په درې کې نه درې 22 کېږي. صحیح سو؟ ګوره درې ضربي عوامل سپله درې مساوي ضربي عوامل دي اصل ضرب یې 22 دي. اوس نو موږ وایو چې د 22 مکعب جذر عبارت دی د څو څخه؟ د درې څخه. د 22 مکعب جذر درې دی معنا هغه عدد چې درې پلا په خپل ځان کې ضربیږي او اصل ضرب یې 22 کېږي هغه عبارت دی د درې څخه. هغه عبارت دی د چی څخه؟ د درې څخه دی. اوس که چیرې تاسو وایاست چې دا خو درې خو دا خو صحیح دي معنا هغه لوجیک لري تاسو عملیې په کومک دا جواب راته پیدا کړئ نو زه داسې وایم راځئ 22 مکعب دی. صحیح سو؟ بلکل صحیح سو. د دغه 22 پر ځای زه داسې لیکلی سم چې درې په توان د درې تر څوم جذر لاندې؟ تر دریم جذر لاندې. صحیح سو؟ اوس نو موږ وایو دغه درې او دغه درې یو بل سره مساوي دي او د جذرو په قانون کې موږ تاسو ته ویلي دي چې موږ اجازه لرو چې د مجذور توان او جذر درجه سره اختصار کو. نو دغه درې او دغه درې سره ولاړې چې سره اختصار سو معنا اصل یو پاتې سو جذر هم له منځه راغلی نو جواب یې څو پاتېږي؟ درې پاتېږي. بلکل صحیح سو. راځئ دلته وګورئ اته تر دریم جذر لاندې معنا داسې یو عدد پیدا کړي چې درې پلا په خپل ځان کې ضرب سي او جواب یې اته راسي. هغه دوه په توان د څو دی؟ دوه په توان د درې دی. دوه په توان د درې تر دریم جذر لاندې دوه او دوه څلور څلور دوه اته کېږي. اوس دغه درې او دا جذر له منځه ځي جواب یې څو پاتېږي؟ دوه پاتېږي. نو موږ وایو د اتو مکعب جذر مساوي دی په څو سره؟ په دوه سره. هغه عدد چې موږ درې پلا په خپل ځان کې ضربوو او اصل یې اته کېږي هغه کوم عدد دی؟ هغه دوه څخه عبارت دی. څلور شپېته در دریم جذر لاندې داسې یو عدد به پیدا کوو چې درې پلا په خپل ځان کې ضرب سي او اصل یې څو راسي؟ څلور شپېته راسي. څلور ضرب څلور ضرب څو؟ څلور. تاسو وګورئ څلور په څلور کې 14 کېږي. 14 راځه په څلور کې ضرب کړه. دلته به زه تاسو ته ضرب کړم 14 په څلور کې ضرب کوم. شپږ څلور څلرویشت دا یې څلور دوه اصل یو څلور هغه څلور دوه اصل لرم دا یې څلور شپېته. څلور که درې پلا په خپل ځان کې ضرب کو اصل یې څو کېږي؟ څلور شپېته کېږي. نو د دغو درو مساوي ضربي عواملو څخه یو عدد ونیسئ څلور. نو د څلور شپېتو دریم جذر څو کېږي؟ څلور. ګران شاګردانو دا هغه معروف سوالونه وو یا هغه عام سوالونه وو چې موږ تاسو ځای پر ځای د هغه جواب چې دی لیکلی سو. اوس که چیرې داسې یو عدد موږ ته ووایي چې هغه ډېر غټ عدد دی یعنې ځای پر ځای موږ جواب ورته ورنه کړو نو په کومې طریقه کولی سو دا مکعب جذر پیدا کړو؟ په مکعب جذر کې یوازې یوه طریقه ده او هغه ته هم چې شوی تجزیه ویل کېږي. ګوره په مربع جذر کې خو دوې طریقې وي یو د تجزیه په کومک و یو عمومي طریقه وه او په مکعب جذر کې یوازې یوه طریقه ده او د هغه هم د تجزیې طریقه ده چې اوس د خیر سره انشاءالله په دغه ویډیو کې موږ تاسو به چی شکو ووایو. راځئ د خیر سره. ښه
ګران شاګردانو تاسو وګورئ وایي 27,000 دلته ما مربع لیکل دا باید مکعب کړو 27,000 تر مکعب جذر لاندې وایي د دغه عدد چې لاسته راوړي مکعب جذر پیدا کړي. په تېرې ویډیو کې ستاسو په یاد و ځینې سوالونه موږ تاسو د ریاضیکي طریقې په کومک یا عملیو په کومک مو جذر پیدا کړی او عیناً هغه رقم سوال ګرچې دا سوال د تجزیې په کومک موږ حلولی سو خو ډېر اوږدېږي نو ولې ځان ته تکلیف ورکړو. راځئ د خیر د ریاضیکي عملیو په کومک دا سوال چې کړو حل کړو. راځئ حل یې څنګه دی؟ مکعب جذر به لیکو دا دی مکعب جذر. ګران شاګردان دا 27,000 زه داسې نسم لیکلی چې 28 ضرب لس په توانده 1 2 3 صفر دی لس په توانده 3 بالکل لیکلی سو. اوس د هر یو جلا جلا مکعب جذر ونیسئ 28 تر 3 جذر لاندې جلا ضرب لس په توانده 3 تر 3 جذر لاندې جلا. دا اوس د سیمو المول د 28 مکعب جذر څو دی؟ 3 دی جواب. نو دا دی 28 مکعب جذر جواب خو 300 ضرب لس په توانده 3 تر 3 جذر لاندې دغه 3 او دا 3 سره اختصار سو چې اختصار سو جذر هم له منځه ولاړی ځکه چې اصل د مجذور اصل یو پاتې سو د جذرنامه بخښه کوي د جذرنامه اصل یو پاتې سو نو یوازې څه دی لس دی. لس په 3 کې ضرب کړئ لس په 3 کې څو کېږي دا یې جیش. نو موږ وایو د 28,000 عدد مکعب جذر مساوي دی په څو سره؟ په جیش سره مساوي کېږي. د ریاضیکي عملیې په کومک مو جواب چې کړل پیدا مو کړل. ښه ګرانو شاګردانو راسئ دلته 8 تر 3 جذر لاندې وایي دا جذر جواب راته پیدا کړي. ګرچې زموږ تاسو مخکې مو وویل جواب یې څو کېږي 2 کېږي خو راځئ د تجزیې په کومک معلوم کړو چې رښتیا هم جواب یې 8 کېږي که یا. راځئ د خیره سره 8 به تجزیه کړو. دا دی 2 پر 2 باندې تجزیه کېږي دا یې 4 2 8 بیا 2 2 2 4 دا یې 1 2 هغه 2. په مربع جذر کې ما تاسو ته ویل ما ویل جوړه عددونو څخه یو عدد به نیسئ سیسو معنا د 2 مساوي ضربي عواملو څخه یو عامل به نیسئ خو په مکعب جذر کې موږ تاسو ویل موږ ویل د 3 ضربي عواملو څخه به یو عامل نیسئ. تاسو وګورئ 2 ضرب 2 ضرب 2 3 عدد جکه یا د دغه 3 عددونو څخه یوازې یو 2 به نظر کې نیسئ یوازې څو یو 2 نیسئ. نو موږ وایو د 8 مکعب جذر مساوي کېږي په څو سره؟ په 2 سره. راځي د خیره یو غټ سوال دی وایي د 1,301 جیش عدد مکعب جذر چی شي پیدا کړي. راځي د تجزیې په کومک چابک پیدا وکړو. 1,301 جیش عدد مکعب جذر موږ تاسو غواړو. اوس راځو د 1,301 جیش عدد مکعب جذر موږ تاسو پیدا کوو د تجزیې په کومک پیدا کوو. تاسو وګورئ د دغه عدد یویز رقم صفر او جفت نه دی پر 2 باندې نه ویشل کېږي. راځئ د ارقامو مجموعه یې وګوره 3 او 3 څو کېږي 6 1 1 8 8 پر 2 نه ویشل کېږي نو عدد پر 2 نه ویشل کېږي دغه عدد پر 2 هم نه ویشل کېږي. نو څنګه کوو؟ 8 باید مرکب عدد دی نه لس نه 11 ته راځي دا عدد پر 11 باندې چې شي تقسیم کړئ. راځئ پر 11 پر 11 چې کوو نو یو خو کوچنی دی مجبور یې چې 3 ورسره یو ځای کې چې څو ځینې جوړ سي 14 یو 11 هغه 11 دلته موږ 14 لرو د 14 څخه چې 11 کم کو 2 پاتېږي 2 د درو وسنګ ته ولیکه دا یې 23. اوس نو څو 2 به ورکړو 2 ضرب 11 څو کېږي 22 کېږي او دلته موږ تاسو 23 لرو د 23 څخه چې 22 کم څو پاتېږي یو پاتېږي یو به د یو وسنګ ته ولیکو دا به څو سي 11 څو یو چې په 11 کې ضرب کو 11 یعنی 1400 یو جیش که پر 11 موږ تقسیم کو حاصل یې 121 راځي. 121 تاسو بیا وګورئ پر 2 نه ویشل کېږي پر 3 نه ویشل کېږي پر 2 نه ویشل کېږي مګر پر 11 ویشل کېږي. راځي پر 11 بیا تقسیم کو
صحیح سو. نو دلته وګورئ یو خو نو کوچنی دی څنګه عدد ورسره یو ځای کړئ دا یې 12 یو به ورکړو. یو چې په 11 کې ضرب کړو دا یې 11 دلته 12 لرو څو پاتې سو یو پاتې سو یو د دا یو څنګ ته به ولیکو دا سو 11 یو چې په 11 کې ضرب کړو دا یې 11 پاتې سو 11 پر 11 یوازې ویشل کېږي نو 11 تقسیم پر 11 دا څو راسي یو چې په پای کې رالی تجزیه خلاصو. اوس ته ګوره د درو مساوي ضربي عواملو څخه یو عامل به ته نیسې 11 یو پلا راغلی دی 2 پلا راغلی دی 3 پلا د دغو درو عددونو څخه د دغه درو ضربي عواملو څخه یو عامل به نیسې 11. نو بالاخره موږ څنګه وایو موږ وایو چې د 1321 عدد مکعب جذر مساوي دی په 11 سره معنا که 11 موږ 3 پلا په خپل ځان کې ضرب کو اصل ضرب 1300 څو راځي 21 راځي. ګرانو شاګردانو د یو عدد مکعب جذر مکمل موږ تاسو زده کړل او خلاصو دا درس. امید لرم چې اوس ان شاء الله په جذر کې باید هیڅ مشکل ونه لري تر وهم سیم تر سویې پورې. د جذر ادامه درسونه په 8 سیم کې هم شته ان شاء الله الرحمن. نور د جذر قوانین او د جذر نور عملیه به په 8 سیم کې د خیر سره ووایو. دا فصل تر دغه ځای پورې وو د خیر سره موږ تاسو بل فصل شروع کوو چې تام عددونه دي. تر بل ویډیو پورې پر لوی خدای جل جلاله مسپارم.